طالبان پیروزی هایی که به دست آورد نجنگید پیروزی به دست آورد. له ولسمشر وروسته ایراني پوځ هم طالبانو ته اخطار ورکړ دا چې مجاهد څه ځواب ورکړي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ایران ځمکنیو ځواکونو قومندان عبدالعلي ویلي طالبان تر هغه ډیر کوچني دي چې موږ یې فکر کوو او دوی موږ سره د جګړې توان نه لري. که چیرې سره مخ شو نو غوږونه یې تاووو. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوې اعلامیه کې د ایراني ولسمشر ابراهیم رئیسي او نورو چارواکو څرګندونو ته په غبرګون کې لیکلي د یاد تړون جزئیات ژمن یو، خو د وچکالۍ له وجې چې اوبه نشته نو ایران هم باید دغه حقیقت درک کړي. اعلامیه کې زیات شوي ایران د اوبو غوښتلو لپاره یو لړ نامناسبې څرګندونې کوي چې باید بیا تکرار نشي، ګنې د دواړو لورو ته به بدې پایلې ولري. مجاهد وایي کمال خان بند کې هم دا اوس اوبه نشته او که د کجکي اوبه هم ورخوشي کړو نو د سوونو کیلومترونو لارې په وهلو سره تر هغې ځایه نه وررسیږي. هغه د ایران ولسمشر ته په کنایه ډول ویلي چې اخطارونه نتیجه نه ورکوي او نه هم طالبان د چا له اخطارونو څخه یېرېږي. بلخوا د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر عبداللطیف منصور له بي بي سي پښتو سره خبرو کې د ایران د ولسمشر وروستی ګواښ ته په اشارې وویل اوس مهال وچکالۍ ټوله سیمه ځپلې، زموږ خوا هم د اوبو ستونزه ده. خپله د نیمروز خلک اوبه غواړي خو اوبه نشته، ځکه خو دا مسله باید دومره ستره نشي. هغه زیاته کړه که خبره د محاسبې وي دا 40 کاله چې افغانستان کې بندونه نه و او په میلیاردو متره مکعبه اوبه زیاتې اخیستې دي بیا خو به هغه حساب هم غواړي. ښاغلي منصور زیاته کړه د اوبو او هرې بلې موضوع په سر خبرې باید د تفاهم او ډیپلوماټیکو لارو حل شي او د ده په ټکو پارونکې خبرې باید د هیچا له لوري ونه شي. د طالبانو د حکومت دغه چارواکي ټینګار کوي چې حکومت یې له ایران سره د ظاهر شاه د وخت هوکړې ته ژمن دي او نه غواړي ګاونډی هیواد ته یې زیان ورسیږي، خو په وینا یې مقابل لوری د هم شرایط او وچکالي په پام کې ونیسي. عام افغانان بیا ایران ته د اضافي اوبو ورکولو سره مخالفت کوي او د طالبانو له وروستي دریځ څخه یې ملاتړ کړی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.